अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुर इस्माईल व इद्रीस व ज़ल किफ़्ल कुल्लुम मिनस साबिरीन वअदख़लनाहुम फ़ी रहमतिना इन्नहुम मिनस सालिहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। बुज़ुर्गान किराम, अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाइए वज़्कुर इस्माईल व इद्रीस व ज़ल किफ़्ल। पैगम्बर अलैहिस्सलाम तज़किरो का ख़ुल उम्मत द इस्माईल अलैहिस्सलाम जी यकीनन पैगम्बर थी। व इद्रीस अलैहिस्सलाम जी यकीनन पैगम्बर थी। और दरीमा तज़किरो का व ज़ल किफ़्ल। और खावंद ज़िम्मेवारे न ज़ल किफ़्ल मुज़ाफ़ले ज़ामज़ाब्ती और किफ़ली मुज़ाफ़ले पुख्तो की तर्जुमा दा साहिब दा ज़िम्मेवारे वर्कउन की जे जिम्मेदारी वर्कड़ी हुआ यो चाहता दस खबरें अल्लाह पकोई चे कुल्लु मिनस साबिरीन। दादरे वाला हज़रात मुस्तकिल खलक़ु गैर मुस्तकिल खलक़नु। सबर पदरे किस्म दी सबर पतवात हमेशा द खुदे इबादत कवल। द्वयम सबर द मासियत हमेशा द बारजान द गुनाह न सातल। गुनाह ढेर परीक्षा दी दागे नजान सातल। और द्रियम च दे सबर दे प मुसीबत। दादरी वाला किस्म सबर कसबर पर इबादत थी और कसबर दे द गुनाना और कसबर दे प मुसीबत दरे वाला पर जैन दे लकवस द जुमे दा मुंजो दा पमंग बांधे पर जैन दे नु दा दरे वाला पर जैन
د خدای عبادت به همیشه دپاره کوي، د ګناه نه به ځان همیشه دپاره ساتي، او مصیبت باندې چې څنګه مصیبت ورسېد یا بدن ته یا مال ته یا متعلقین والوات ته، دا به وایي چې په دې کې زما خیر دی، په دې باندې بس صبر کوي. الله فرمایي وادخلناهم فی رحمتنا، دوی منگا داخل کریو په خپل خصوصی رحمت کې. عمومی رحمت خو په کافر مشته، عمومی رحمت خو په شیطان مشته، چې شیطان تر قیامت به جمدی وي. خود خدای ته ویلي چې ته ما ته دومره ژوند راکړه چې دا خلک د قبرونو نه راپاڅي. علماو لیکلي دي چې دی د عذاب قبر نه یریدو. الله وتوی چې فإنک من المنذرین إلى يوم الوقت المعلوم، تا ته ما مهلت ورکړ، لیکن اول شپېلې چې ووالي شي تمام عالم مړ شي، په دې کې به مري. دې د عذاب قبر نه یریدو، خو خدای پرې راوستو. 40 کاله عذاب قبر به پتا وي. دویمه شپېلې چې والي کېږي، اوله شپېلې د اماتت ته، او دویمه شپېلې د احیا ده. نو تا باندې به 40 کاله عذاب قبر راځي. دې ته سخت یریدو، موږ او تاسو ټولو ته پروت دی. یو سړی چې یا زنانه په ټک ټک باندې خاندي، او قبر ورته مخکې پروت دی او بیا هم خاندي، دا سخت بې وقوفه او احمق دی. نو دا عذاب قبر په پتا باندې 40 ورځې یقینا راځي، بچ کیدی ته نشي. فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم. قرآن عظیم دی ځای په ځای. وادخلناهم برحمتنا، دوی مونږه داخل کړي په خپل خصوصي رحمت کې. مې چې عمومي رحمت خو په شیطان هم شته، او دا ولې دوی مې په خصوصي رحمت کې داخل کړي. انهم من الصالحین متول کې راغلي دي چې د البین نحوي کتاب دی چې ان په کومو مقاماتو کې راغلي دي تعلیل لما قبله. ان چې کوم ځای کې قرآن او حدیث کې راغلي دي نو دا دلیل د ما قبل دی. دوی ما په خصوصي رحمت کې داخل کړو ځکه چې دوی صالحان، دوی صالحان خلقو. ما په خپل خصوصي رحمت کې داخل کړو. ما ستاسو خدمت کې عرض وکړو
چې اسماعیل علیہ السلام یقینا پیغمبر دی، ادریس علیہ السلام دا نوح علیہ السلام نیکه دی، یقینا پیغمبر دی. په ذوالکفل کې د علماء خبره ده چې دا ذوالکفل چې دی دا څوک دی. حافظ ابن کثیر دا ویلي دی چې دا پیغمبر دی، ځکه چې دی په پیرست پیغمبرانو کې ذکر دی، دوه مخکني یقینا پیغمبران دي، دیم پیغمبر دی. باقی علماء ویلي دي د حافظ ابن کثیر نه سوا چې نه دی پیغمبر نو بلکې رجل صالح نیک بندو په داسې شان سره د دې نیکۍ د وجې نه چې مرد صالح د دې په وجه د پیغمبرانو په پیرست کې ذکر شو. نیکان د پیغمبرانو سره په پیرست کې داخليږي. امام مجاهد وایي چې عیسی علیه السلام چې یقینا پیغمبر دی، والیسع عیسی علیه السلام چې کله بوډا شو، کمزوري شو، د دنیا ژوند بې وفا دی، دی د هیچا اثر وفا نه کوي. دغه ژوند چې دی شته په دې کې د خدای بندګي کوه، دا ژوند به ورځ ختمېږي. عیسی علیه السلام چې بوډا شو سره د پیغمبرۍ نه اراده وکړه چې یاره زه کمزوري شوم، یو خپل نائب مقرر کوم، په دې خپل ژوند خلیفه مقرر کوم. امت یې راغونډ کړ، اعلان یې وکړ چې زه په خپل ژوند یو خلیفه مقرر کوم، دا ارث هغه ته وسپارم، زه کمزوري شوم نور یې نشم کولی. لیکن په هغې کې به درې شرط لګوم. یو شرط به دا وي چې زما څوک خلیفه کېږي هغه به ټول عمر د ورځې روژه وي. روژه خو څه شی دی، اوس هم خلک روژې نیسي، نیکان ډېر ښکلي شته دي، دی به د ورځې روژه او د شپې به ټوله شپه تهجد کوي، ټوله شپه به تهجد کوي، خوب به نه کوي. تهجد څه شی دی وروره؟ تهجدوا تهجدا. امام بخاری په بخاری مبارک کې کتاب التهجد مکمل کتاب قائم کړی. تانوی رحمه الله نه چا تپوس وکړ، وی تا تهجد وینا ما چې د میزان صرف نه شروع کړی دا تر نن ورځې پورې ما تهجد قضا کړی نه دی. او یا اتیا کاله
تهجد کې ارس ملاویږي. که دنیا غواړي، که آخرت غواړي او که دواړه غواړي، که علم غواړي چې څه غواړي درکوي. او بیا تهجد په دې اوس وخت کې چې موږ مدرسې نه لاړ شو 2 غنټې شپه پاتې دې کې تهجد دا چې یو 2 رکعاته دې وکړه که نه ډېر دي. 4 رکعاته 8 رکعاته رسول الله کړي دي. تهجد ته راپاڅېدل دا د نیکانو کار دی چې تهجد ته راپاڅي. بعضې کسان دي صوفیان دي، د خلکو نه تسبیح اخیستې دي، پلان کې دی او پلان کې دی، پلان کې پیر صاحب دی. لیکن دا څوک چې مورید دی دلته ما ډېر ولیدل تهجد پرېږده چې هغه د جمع منځ هم نشي کولی او بیا هم ځان ته څه وایي، هېڅ هم نه دی وایي دی دی د خدای په جناب کې څه نه دی. دا ځای کې یو جومات دی، امام پکې د ښه زبردسته تنخواه خلک ورکوي، ډوډۍ هم ورکوي. اوس څرمنې ارزانې دي، نو چې څرمنې د هغې په ځای بیا د هغه څرمنو پیسې ورکوي او تنخواه هم ورکوي، سرسایه هم ورکوي. او د دې ورکوټي اختر نه دې خوا په جومات کې د ساري اذان نه دی شوی، د ساري اذان په جومات کې نه دی شوی. دا ځای یو سړي تېرېده وی دا مدرسه منمه، بی باقاعده په خپل ټیم اذان کوي د ساري، هر ټیم. نه دا هسې نومونه دي چې دلته کسانو خبره کوله چې د لوی اختر نه دې خوا د ساري اذان یې په روشپېکل کې نه دی کړی. دا ډېره خامي ده، سخته کمزوري ده. ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې تهجد کول خدا د خدای فضل غواړي، داسې هم نه کېږي. د خدای فضل غواړي، فضل الله کې میسر شود، خوانده یې ناخوانده برابر شود. بس هغه دروازې به روژې ټوله شپه به بندګۍ کې تېري، تهجد به کوي. درېیمه خبره دا ده چې د حق فیصلې به کوي، غصه به پکې نه کوي. موږ خو غصه کوو، یو سړی به یو کرسۍ باندې ناست وم، وی مولوي صاحب ما داسې کړي دي، دا ښځه مې طلاقه کړې ده. مې یا ظالمه ښځه خو لوی نعمت دی، دا دې ولې طلاقه کړې ده بې وقوفه؟ داسې مو ورته وویل ستاسو بغیر د طلاق نه بل کار نشته، بس طلاق دی او تاسو یاره وی مولوي صاحب پېښ شوی نه یم. مې ورشه راوله، دواړه مې کېنول، مې تا ته څنګه ویلي وې داسې؟ مې ښه زه فیصله کومه پرون نابل ورځ مې چې تاسو ما ته څنګه خبره واوروئ زه به د هغې فیصله کومه. نور که تاسو غلط الفاظ ویلي تاسو پیښې پر ورځ د قیامت او خدای پیښ مې زه داسې کار وکړه بس ښځه دې بوځه، حلاله هم نه غواړي. خو یاره مې که داسې ټکي دي نه ویله ګورئ. وی نه صاحب دا مې بلکل نه دی، ښځې م وی نه دي ویلې. مې بس ټیک ده، بس خدای پیښ او تاسو پیښ.
نو ګوره نو موږ به بس داري غوسم کوو غوسم د دوی دپاره کوو یاره چې دی به فیصله کوي خو غوسه به نه کوي بس یو سړی راپورته شو ټول خلک چپ چاپ ناست دي هېڅوک هم نشته دا کار څوک کولی شي چې د ورځې د روژې د شپې د ټوله شپه په تهجد ولاړي او بیا د فیصلې کوي غوسه دې نه کوي دا څوک کولی شي ټول خلک چپ پاتې شو په دې کې یو سړی راپاڅېدو چې د خلکو پې دا ګمان نه و چې د ده به دا مقام هغه سړی راپاڅېدو وی صاحب دا درې خبرې چې تا وکړې زه د ټول عمر ما به نه وې ښکاره کړې خو د لوی منصب ته حواله کوي زه د دې درې واړو خبرو د عمر دپاره عادي یم دا زما عادت دی چې ټول عمر د شپې خوب نه کوم د ورځې روژه نیسم کال کې صرف 15 روژې نه نیسم ورکوټي اختر او غټ اختر 11 12 13 ده ذی الحجې زمونږ په دین کې هم داسې ده وی بس صحیح د وی یاره دا لویه خبره حواله کوم نو دې وخت کې وی چې تاسو لاړ شئ بیا به زه بله مشوره کوم څه ورځې پس بیا مشوره وکړه هغه ورته وی صاحب دې ته زه تیار یم بس ټیک ده ځه تا ته منصب درکړو ته باچا شو زه بس ته کار کوه دغه سړی څوک دی ذوالکفل دی وذوالکفل دا دقه سړی دی ذمہواري ورکړه د دې درېو خبرو یسوع علیه السلام ته شیطان وی چې لوی نمبر دې سړی وګټو الله داسې کار وکړی خپلو بچو ته وی بې واپس یې شي هغوی رالل واپس وی زمونږ په څه وسو نه رسېد مسلمانانو کې داسې خلک شته چې د شیطان په وس نه رسي وی زمونږ په وی خبس ماته پرېږدې یسوع دغه چې ذوالکفل د شپې به ټوله شپه په تهجد ولاړو د ورځې بیا روژه به غرمې په ټیم کې لږه قیلوله بیا کوله غرمې په ټیم کې بیا لږ آرام کوو دغه هم نه کېږي بغیر د هغې نه هم نه کېږي ذوالکفل لاغې و خپلې کمرې ته د غرمې احرام یې کو په دې کې ابلیس چې کوم دی که نه هغه راغی چې دې سملاستو ور یې ورته وټکو هغه ور لر کو یو لوی داستان یې شروع کو وی زه مظلوم یم په ما باندې دې کسانو ظلم کړی دی زما انتقام د دوی نه واله وی بس ټیک ده وی داسې دي خبره شروع کوله ډېره لوی افسانه شروع کړه د هغه د غرمې ټیم یې خراب کړ د خوب ټیم یې خراب کړ ورته یې وی ښه وی زه کښېنم ته بس راشه چې ستا او د هغه ظالم مابین کې فیصله وکړم ټوله ماښامه پورې ناست یې سړی رانغی دغه ټیم د غرمې په دغه ورځ لاړ او په دویم ورځ چې بیا راغی سر یې ډېر دروند و د غرمې آرام له شیطان صاحب بیا راغی ور یې وټکو بیا یې راویښ کړو وی زه خو تا ته ناست وم ته خو رانلې وی صاحب چې ته کېناستې که نه وی زما هغه خصم چې دی که نه هغه ډېر لوی چلباز دی وی چې ته کېناستې نو هغه ما ته وی چې حق در کومه چې ته پاسېدې نو بیا یې انکار وکړو وی ښه
وی اوس د کینم بس راوله بیا نشته د دویمې ورځې د غرمې خوبم لاړ په درېیمه ورځ ذوالکفل د غرمې آرام ته خپلې کمرې ته راغی کسان یې ودرولو چې څوک د نګورې ور ونه ټکوي بس هغوی ولاړ وو په دې کې سړی راغی ور یې ټکو من یې کو دی خو شیطان دی پروشندان راوړی ته او د دننه نه یې ور ټکو ذوالکفل چې وکتل چې هلکه دا ور خو بند دي او د دننه نه کېږي راپاڅېده وی شیطان یې وی او وی ښه وی څه کوې شیطان ورته وی داسې کس جوړ شه شیطان ورته وی ای ذوالکفل ما په تا بایلله تا وګټله داسې مسلمان جوړ شه خپل نیک خپل شوي مدعي زه به دې یار کم څنګه دې پردي یاره دننه په دربار کم وی تا ما نه وګټله دا ذوالکفل یو ترمذی مبارک کې راغلی دی یو کفل دی هغې سره ځان نشته کفل بل سړی دی دا قرآن شریف کې چې دی دا یو دی هغه حدیث کې چې دی بل دی عبدالله ابن عمر وایي ما د نبی علیه السلام نه د اوو کرتو نه زیات اورېدلي دي د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کفل یو سړی و سخت ګناه به نه کول بني اسرائیلو کې یو زنانه غریبه بچو ورته د لوږې ژړل دا مور او پلار به تا نه تپوس وشي دې مور او پلار تا سره څه کړي دا لاړه ذوالکفل دا کفل مالدارو هغه ته راغله چې دقسې بچي ما ته وږي ما سره څه امداد وکړه هغه ورته وویل چې یاره تا ته به 80 دینار درکړم لکه هغه وخت کې ډېر مال و 80 دینار د سرو زرو به درکړم لیکن زه به تا سره بدکاري کوم دا جنۍ ښکلې وه هغې وی چې یاره دا نشم کولی بیا بل څوک نو بیا راله اخر کې بس غاړه کېښوده د بچو د روزې دپاره یې زنا ته غاړه کېښوده ای بچیه چې تا سره به د مور او پلار متعلق الله څه کوي تا څه حق ادا کړی دی چې دی د هغې د زنا مکمل دغې وکړو مباشرت یې رادې وکړه زنانه غریبه داسې ړچېدله دقسې کېدله رپېږي یو جاړي هغه ورته وایي چې تا باندې ما جبر کړی دی وی نه جبر دې نه دی کړی لیکن دا داسې یو کار دی چې دا ما په خپل زندګۍ کې نه دی کړی دا زنا وی ښه ته وی په دې فقیرۍ کې د داسې د خدای نه یریږي او زه په دې مالدارۍ کې نه یریږم وی ځه دا 80 دینار والا چې بیا کم شي بیا راشه او بس ته ګواه شه چې ما د دې نن شپې نه الله ته سوچه توبه وویستله توبه یې وویستله د قدرت شان ته ګوره رسول الله وایي چې کفل په دغه شپه مړ شو په دغه شپه نو بني اسرائیلو کې دا قانون یې شیبه په دروازه سار لیکلی شوي وو غفر الله للکفل کفل په یو توبه بېګا د شپې الله وبخو خوشخبري د اسمان نه د مغفرت راله کمزوري یو
الله ته توفیق شامل حال سنت کو